د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمند لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسیږئ. قدرمند لیدونکو خدمتګار خپرونه د بشیر احمد اتل ستاسو چوپړ کې یم. نن را سره په دې خپرونه کې واقعي خدمتګار، هغه خدمتګار چې هغه فارسي بانانو اولی قف دست پیدا کردیم. نو دهقان تر ټولو سخت کار چې ده هغه دهقاني کار ده. نو نن په خپرونه کې دغه خدمتګار چې ده یو دهقان تاسو ته معرفي کوم. دا چې د دهقانۍ کار څومره سخته ده او د دوی خدمتونه تر نورو خدمتونو سخته دي، لکه څنګه چې د آهنګرۍ کار سخته ده همداسې د دهقانۍ کار هم سخته ده. نو دغه د دهقانۍ برکت ده چې په افغانستان کې موږ او تاسو غنم، کچالو، وریجې او همدارنګه رومي او تور بانجان او بینډۍ او هر څه چې دي دا د دغو دهقانانو خدمتونه دي چې موږ تر تاسو را رسیږي او موږ ورڅخه استفاده کوو. نو نن رښتینی خدمتګار را سره ناست ده، د دوی سره به خبرې وکړو، د دوی د ژوند به خبر سو، د دوی د خدمتونو بیلګې به تاسو ته هم وښیو. حاجی صاحب ماندره باشی، خوب هستی انشالله؟ باشی، خیر بینی، سلامت باشی، زنده باشی. نامک ده برام بگو، نامت چی است؟ نامم سید کریم. خب حاجی صاحب سید کریم، چقدر وقت میشه خود دهقان هستی، کار دهقانی رو پیش میبری؟ دهقانی رو دیگه که از همین روز که پیدا شدیم دمی دهقانی سیم تا نمیاد. خب خدمتگار واقعی کسی است که با وقت خدمت بکنه. یعنی خدمت واقعی ما و شما افغان هست که باز خودت یک خدمتگار هستی که خدمت دهقانی رو میکنی. یعنی دهقانی است که ما و شما از کشت از اینی که شما کشت میکنین تا آخر ما این ثمرش میبینیم، باز مردم از این استفاده میکنن. همونطور نیست؟ بله میگم. خب حاجی صاحب چی کشت کردی دمی جدمی باغ دمی زمین رو چی کشت شده؟ اینجا کچالوس، رشقه است، این سیو است، رومی است، کدو است. خب پشت از دیگه که نی کشیده شده شلغم میشه، مولی میشه. خب هر چیز کنه بکاری میشه. خب چقدر وقت میشه دمی زمین خودت کار میکنی، دهقانی میکنی؟ دهی زمین دیگه یک 20-25 سال میشه. خب که یعنی زمین دیگه میشه مصروف باشی دمی زمین نه؟ خب چطور از کار دهقانی سخت است، آسان است، چی رقم از کارش؟ کار دهقانی نمتر است که اگه خوری کردی زحمت کشی نان میخوری، اگه نکردی پس ماندستی خلاص. خب گپ در خدمت از خودت است. خب باش که من چپلقای خود بکشم بیخی دیگه مت بالا بشینم. ما خو بیخی ششتن دهقانی خوشم آدم میاد دیگه مت خودت که دیدم که خوبم تو دهقانی ششتی ما را خوشم آمد. خب زندگی چطور است؟ زندگی اطرافی به نظر من زندگی شاری کرده بهتر است، خوبتر است نه؟ زندگی اطراف خو نمی قصد که کلش مردم داشتون شهر می اینجا میله میکنه دیگه ما هر ساعت ما میله است. نان ما نمیجه اگر بیخی نان خانه کام باشه برای ما که کلچه است. خوری میکنیم زحمت میکشیم مت مزه میده که خوب صحیح به دلت میگی یک ذره دگام باشه که بخورم. حلال کار میکنی، خوری میکنی، زحمت میکشی دیگه. اینمی کار دهقانی است. خب از می کار دهقانی خوشت میاد؟ چطور است می کار دهقانی رو خوش داری نداری؟ کار دهقانی حق حلال است. شیر مادر وارث. دیگه کار است که ما پیشتر قبلا اشاره کردم که میگه با اوله قف دست پیدا میکنه. ما پیدا میکنی خود دستت اوله میکنه، پوست میته دیگه میکنه، زحمت میکشی دیگه میکنی. آیین که این است، هر سال را داسک میخری، داس میخری، فال میخری، بیل میخری دیگه میکنی. آیین است تاب نمیره پیشت. همین بنی آدم است که مال از خولبه میکنه، در سال تغییر تبدیل میشه یک جوره گاو دیگه میخری. اینا چیز می از بین میره و نمیتونه شیمش میره دیگه کار میکنه. مگم همین بنی آدم است که اون کاتش تنبه میکنی دیگه اینجا کار میکنی دیگه. خب حاجی صاحب امسال کشت چی خوب است؟ مثلا چیزی را که مثلا کشت کردی، مثلا کدام چیزش بهتر است؟ کچالو یا گندم یا رشقه؟ حاصل کدامش خوبش است؟ حالا خب فعلا کلش خوب است، رشقه هم خوب است، گندم هم خوب است دیگه. بعد از یاز پس شده دیگه خدای پاک میفهمه دیگه. یک ذره روشنی کرد خدای پاک، باران کرد، اینا سر مردم بسیار فایده شد. بارانی شد دیگه. این آوازی از کجا میاد؟ چا زدین شما از چا میاد یا نه؟ اینجا منطقه خودش هوا داره؟ چام داریم، اصلا لوگر میاد، از بالا میاد. بارندگی کسی شد باز هاوش بر ما میشه میاد. برف باران کسی شد بالا شد باز نمت هاو بر ما هاو شده میره آمده میره ذخیره. دیگه اگه خشکی آمده دیگه خشک میشه ایدم زیر زمین آماده هاو نیست. خب اونم وزوری هفتوی هست اونجا ذخیره میکنیم.
باز از که کار نمیشه که کار میباشه بازنم اوز پر میشم چی میشه ماشین چالان میشه یک چهارم میشه. چند جریب زمین است که خودت مسئول امی زمین است خدمت امی زمین میکنی؟ همین دیگه والا چقدر بگویم یک 50 جریب کمتر زیادتر است؟ اما قصا خب ما که دیدم زیادترش کچالو و گندم چیزا کاشت کردین. اینجا باز کچالوی منطقه چطور است؟ خوب است کچالویش مزه‌دار کچالوی سرخ و سفید داره یا نه تنها سرخ است اینجا؟ سفید هم داره سرخ هم داره. خود سرخش دایی میکنن که اگر چیز است دوام میکنه گنده نمیشه که میگه رسید نیم راست شد همی پارو میتیم دیگه میکنیم با سفید میشارن نازک است اگر زود کشیدی نه که نه کچالو مایدیش میکنی که ما بانش گنده با سرخ نیست دوام دار است. خب این گنده نمیشه. خب همینجا یک جریب زمین از که شما کچالو کاشت میکنین چند خور کچالو میته یا معلوم نمیشه دیگه او هر سال فرق میکنه دیگه کس نمیفهمه کار خداست کشت زیر خاک است. یک سال که زیاد مثلا عاید کرده باشه یا زیاد کچالو کرده باشه چند خروار کرده یک جریب که شما مثلا جریب کردین یعنی برای دهقانا معلوم میشه که یک جریب زمین مثلا یک خروار یا دو خروار کچالو میته. جریب کیا میته و دو وینو سه وینو موتر میته. خب سه تقسیمش هم یک موتر میشه. یک کار خداست. اونا که نکدی خدمت نکدی هیچ چیز نیست. میکنه برابر وست. خب اینجا باز چی خوب نتیجه میده؟ کچالو، گندم یا کدام چیز دیگه؟ کچالو، گندم، رومی، شلغم، پالک، گشنی، گندنه، هر چی که بکاری میشه. خدمت کنی ها؟ خب اینش قرار باز برای مردم سودا میکنین یعنی خودتون اینجا گاو دارین دیگه چیزا؟ نه بر گاوا ذخیره میکنیم بر زمستان درو میکنیم بیره میکنیم. خب اینجا کدام فارم چیام میگه است گاو داری؟ فارم هم است که گاو داری. و ما شماست؟ خب چند دونه گاو دارین؟ گاوا دیگه هست یک 20-25 دونه گاو خواب باشه. خب نام خدا دیگه شیری چیزا خوب پرمان است دیگه؟ خام خدا دیگه. خب در کار دهقانی ما کدام کار که خوشت نمیاد؟ از کدام کار دهقانی خوشت نمیاد که بدت میاد که میگی دمی دهقانی همی کار نباشه؟ هیچ دلت نمیشه دمو کار که بریان از این دوران جوانی تا بالا والله دل سردی نداره. یعنی امینان هرچی که پخته کنی دیگه پخته کنی مزه دادم میگن سیر نمیگیری میگه باز کنم. این هم دهقانی هم اونم رقم است. حاصل خوبش آمد خواری کدی زحمت که خوشت میگه باش کاش که ضیاف میداشتم. نگاه میکردم. دیگه تاوان نداره. تو دل سرد نمیشی که کنی. آقا پسمان بودی از هر چیز نکدی دلت سیاه شد ولی نکد خواری کردم زحمت کردم. بود دست خودت است. خب از این منطقه میگه توتش زیاد مشهور است. راست میگه؟ دیگه توت است که هر چقدر که بخوری توت است. خب اما یک آهنگ سنه میگه نمیرم شیوکی والا نمیرم شیوکی دریای شیوکی چی رقم سنگایش لسم میرم پسکی امیر چرا گفته چی خاطر امیر گفته یک شعر جور کردن دیگه یعنی اینجا تفریگاه جای کلگی دشار کبری میگم توت شیوکی بادرنگ شیوکی رومی شیوکی کچولو شیوکی نمی فروشگاه خریدم میشه از دست که مردم خوب کشت خوبش میکنن مالش خوبش است کلگی به نامشونه میخرن نه دشار مردم هاش هم دیگه از همون تو قندول مردم از مردم های میبریم پاک دیگه کدام گپ ده که چیش نیست مردم خوش است دیگه کتی ما کتیشان خوش است و پیسه خودم میتم ما مال خودم میتم خب حاجی صاحب اما وقتی که خود دهقان بودی کار دهقانی را کردی از کدام کار زیاد ناراضی بودی؟ از حاصلش که مثلا خراب شده ناراضی بودی یا از زوش که مثلا کم بوده باشه ناراضی استی یا از این مردم با تکلیف هستی که مردم میه زیاد ایجا دیدن میکنه و چیز خراب میکنه؟ دایش نیستیم امی هر کس قسمت خودم میخوره خونه می او که نباشه دیگه جگرخون هستیم جگرخون هستی یعنی کلش این می او است دیگه هیچ چیزش بندش نداریم که می او نباشه دیگه جگرخون هستی جگرخون هستی خو کشتت که گرفت دلت هم در گرفت خلاص واقعا امی تشنه نشی که او برسید جلت میدنه خلاص اونمو خواری و زحمت میکنی از ماه اود که شروع میکنی تا تیر ماه که خواری بیانم در ماه اود ماه چیز شانده میره اول اود دو میره اینا چند ماه شده دی خواری کده من او دادم میریم خیش آوا کو پارو بته کش کو گیر کو دیگه کو که سوخت دیگه نه دل درون مام سوخت خلاص کل زحمت ما هیچ این یک چیزی است مثلا یک
طفل که مادر نو به دنیا میره ایره مثلا تا که با مو چیش میرسانه تا با مو حد اندازه که دست راست و چپ خود میشناسه تا کلان میشه به جوانی میرسه دیگه این کچالو و دیقانی همون چیز هست نه خدا که ها اونم تخت اونم کار است. باز چطور است کسایی که مثلا اینجا میان از دیدن میکنن یا مثلا تجارا و دیگه اونا باز چی میگن از خاطر مثلا که اینا رو میخرن کچالو را یا حالا مفروشین یا نه در وقتی که مثلا کشیدن کچالو را یا مثلا اینمی سیب و گندم چیزا را مفروشین باز بعد از کشت کردن و بعد از درو کردن گندم و کشیدن کچالو یا فروخته میشه دی وقت حالا میخره دست کاس که بند شد میبینیش میگه که مثلا نسبت سونو بتش کدید میفهمه که اینا مقام کنه اینا مقام میکنه از روی از نون بایش میکنه اینا مقام نه جور آمدن میخره نگه نامدن و میره پشت کار خود میره مثلا سیو از تجار سیو از اون میفهمه که دینمی سیو از این قدر سیو میکنه نه قبر ما فایده داره دیگه اون سیو که میبینه اون اگه جور آمد نگه نامدید اون میره دیگه پشت کار خود ما باغ است اینجا سیو از دست چی خود است. خب پیشتر همی که یکی از بچه ها گفت امی درختای چیره که ما دیدم بیخیم تو درختای انگور واره بود گفت که ما از ترکیه آوردیم درختایش ترکی است ای از ترکیه آورده شده؟ کلش ترکی است. خب امی درختای سیب از ترکی است؟ درختای سیب از ترکی است. خب ای با چی رقم سیب داره مثلا ما یک رقم از سیب مارلینگ میگن سیاک است یک رقم بیروتی است یک رقم سیب سفید است جورس است این کدام رقم سیب است این نام جداست یا نه یا هر رقم است اینو میگه نامش میگه هر رقم است اینجا یک رقم است دو اونجا دیگه رقم است دو بالا دیگه رقم است دو پایین دیگه رقم است از هر کدام شاندن. خب چند نفر شاگرد دارید می کار دیقانی شاگرد دیگه اینجا دو 15 نفر خواب باشه تا بالا سر کارگرش خود رسیده دیگه والا دیگه چی بگویم خو اینجا ما میفهمیم کار دیگه یا یک ذره که نمیفهمه نکردن که کسی که نکرده یعنی پیشتر خود داست گرفتیم ما گفتم نه نام خدا تکلاستی تو گفتی که بسیار وقت درو نگیم یک آدم دیگه باشه پای خدا میزنه یا نمیتونه داست نوکشه در زمین میزنه هر کس حسابش پیش ما کار دیقانی را کردیم ما خودمون در منطقه خود مثلا دره و گندم دره و رشقه دره و کچالو و چیزا زیاد وقت کار کردیم خاله تقریبا دیگه 10-15 سال میشه کار دیقانی را نکردیم یک کمک سخت است و مگم کار دیقانی خوشم میاد که آدم کار کنه بدون کو تر ډیرو ښه کسب یعنی زما په نظر باندې آرامه چې زړه ته سکون ورکوي خوشحالي ورکوي یو خو دغه شینوالی د انسان ذهن آراموي مثلا د سترګو دپاره د انسان د وجود دپاره تر ټولو ښه همداره چې ځکه یو سړی چیرې ځي د هر څه اکسیجن ښه هغه کېږي دلته مثلا هغه تنفس صحیح وي ځکه چې د خاورې او دوړې او د اکسیجن زیاتوالی دلته بیخي زیات ده نو ښه خوند کېږي یو څوک د دیقانۍ کار وکړي نو ځینې خلک بیا داسې دي مثلا څوک چې تعلیم کوي هغه په دفترونو کې کار کړی بیا نو هغوی هغه نشي کولی دغه دیقاني نشي کولی نو ماما جان خود مکتب خواندی نخواندی؟ نه مکتب نخواندی همین کار دیقانی رو پیش میبری دیگه؟ همین کار دیقانی یه مکتب ما را سیام نکرد چرا؟ خود نکرد دیگه قسمت ما نبود دیگه نه خودت نخواندی یا پدرت نماند؟ نه من پدرم بیخی سیام نکرد حساب زمین بود نمیتونست هم خدا چی نکنه دوستاره چی دوست هم شیرازی ها بود بابا بیادر نمیتونست که چی بود گفت گمش که تا که چی میگیم دمی زمینداری کار کنیم که احتیاج کس نشیم. حالا قارت نمیه برای خودت که والا کاش که درس میخواندم یک چیز رو یاد میگرفتم یاد دیقانی خوش هستی؟ یک روز مثلا مریض بود ای بچه مریض بود ایره بردیم پیش دکتر خب ما می چیره لاور نمیفهم در زیرش بردیم می خونه که معاینه میکنه در پشت خود گرفتم می مادر از ما در شانه‌اش گرفتم مادرش از پاهاش گرفتم که بیخی رفتم در پشت توشک ماندم در چوکی ماندم شو یا آدم گفت که مرا چی گفتم شو بدر می در کجا می خونه معاینه میکنه مرا گفت که بدر توی چی گفت چیستی گفت کور هستی محمد جگرم خون شد دلم درد کردم آقا تو میگفتم ما کور نمی بودم خواننده می بودم خاطر بر چی میگفتم ما از زیرش آمدیم من نمیفهم گو چیست ما تو انسان هستی که می رقم گپ میزنی تو هنوز خواندی سرتم خلاص است یا دو آدم ملامتش کرد گفت راست میگه که بیاد خب میگفت چی نه بیادر اینی جست نه گپ چرا گفت جنجال کردی دیگه ناخوانی این روز ما دم تلخ مزه داد که گفتم اگه خواننده می بودم چه خوب این لاور خودم میفهمیدم بر چی که از جنجال میشد لیدونکو څومره یو ښه زبردسته پیام کاکا جان ورکړي رښتیا هم
هغه چې وای بې علمه سړی نابینا ده. اوس کاکا خپل هغه سړی هغه خبرې وکړې چې په خپلو سترګو یې دغه څه ولیدل او په غوږو یې واورېدل، نو دی وایي چې زه د هغه د وینې د معاینې د ځي لاندې ولاړ یم، خو ځای نه پېژنم. که ما تعلیم درلودلی نو ما به دا لوحه لیدلی وای، ویلی به مې وای اوس خپله به ورغلی یم. نو تعلیم تر ټولو ښه شی ده، خو بیا د دوی دغه برکت ده چې خپل اولادونه دوی تعلیم ته تشویق کړي، خپل اولادونه تعلیم ته هغوی دپاره مصرف پیسې ورکړي چې هغوی تعلیم پرې وکړي. خب حالا اولادت چطور از مکتب درس میخونه نمیخونه؟ لا کسش هست کسش نیست. خب کس خارج رفته؟ نه خارج هم نرفتیم، همینجا هستیم. خب چیز است مکتب هم دیگه نال بند شد، کل مردم بیادر در کار بار اینمی دیقانی اینمی هر چیز از برد. حالا در کار که برید هیچ نمیگیرید. خب واسطه نداشته باشی دیگه نباشه و دیگه نباشه، و هم که بسیار چی نباشه. ما گفتیم برو واسطه ما خدا سین اینجا خواری میکنیم، زحمت میکشیم. حالا که اگه آنجا وظیفه میگیری باید مولوی هم باشی دیگه، تو حال دیگه باید هم مکتب خوانده باشی، هم لیسانس کرده باشی، مدرسه را خوانده باشی، اردویش خوانده باشی. راست میگی، گپ خودت درست است. خب دمو دوران جوانی چی یادت میاد؟ که حالا دمی کار دیقانی کار میکنی، کدام چیز زیاد یادت میاد؟ او بچه از می که استاد است؟ و نوام خنده میکنه حتما کدام چیز می ذهنش مانده از این بچه تو کدام کار دیده؟ والا دیگه چی بگویم، خاطر شد از ما رفت دیگه. نه کدام خاطر جالب حتما می دوران چی مانده نه میمونه از ذهن آدم. مثلا کدام وقت پدرت لطت کرده باشه، گریخته باشی که والا پدر دیگه کار نمیکنم، با خدای چی رقم از کچالو بکش و گندم درو کو او بتی چیزا. تو خاطره جالب از دوران مانده. پدر زنده است یا فوت کرده؟ خاطر ریشال برآمد، وقت ریشال نبود. خب ما سرگوا جغل میکردیم دیگه، میکردیم همین چی آمد که چیز است. ما را پشت بانجان روان کرد، برو بانجان کو بیچی دیگه. باد میکردیم خرمند که میده میکردیم، باد میکردیم که شاخی. ما آمدم نواح کردم منده شاخی دیگر برای من خوب زدم. ما مستاد شدم، گفتم دی هر چقدر که میدونی تا که دلت یخ کنه. خانم جنجال شد برام، کردم زورم نکشید دیگه. دیگه چی شد؟ او بیادر گفت که چی شد؟ گفت کجا اوگار شد؟ دیگه اوگار شد چطور جان درد میگفتم. گفتم که چی میکنی جان درد؟ دیگه ما چی کردم سر خرمند است، واره شو شد، خانه شد خرمند، باد شیشت قرار شیشتیم در خانه چی شد. و پدر ما رفت خانه، رفت ما مادیم اونجا. گفت کجای درد میکنه؟ دیگه گفتم والا درد میکنه. چی میکنه؟ گفت بگی این یک دانه سوار دی، یک دانه سوار دی که چی میشه؟ گفتم این درد آرام شد. گفتم این درد آرام میشه. دیگه ما زندگی خود نسوارم نزدیم، پیش خدای پاک رفتن داریم. ای گفت که چی شد سر خرمن چی؟ ما گفتم خرمن دور میخوره. گفت خرمن دور نمیخوره، سر دور میخوره. گفت تو کامت افتادم تا که ملا روزان نداد، من دیگه هیچ بیدار نشدم. حتی گنگ شدم. دیگه اینی نه دست خاطره جالب بوده. خاطره دیگه تیر شد و نو روز مالم تیر میشه. خب دمی کار دیقانی یگان وقت آدم منی مثلا کار که میکنه باز یگان همی گندم درو باشه، یا مثلا اشخار درو میکنه آدم که خود یگان مثلا یگان آهنگای دوران سابق هم میخوانده. او وقت میخواندی نمیخواندی؟ والا دیگه خود دیگه دوران خواندن هم بود، مردم هم بود. حالا کدام خواندن دوران یادت نیست که به تو زمزمه نکو برام تو بگو که یعنی میره زیاد دوست داشت و میخواندم؟ چیشه نداشتیم. خب مردم هر کس خواننده هم که بوده بیادر دینمی روزیش دونم خواندن بود واقعا. هر کس بیادر که اگه یک آدم دیقان باشه کی خوکلگی دیقان است. با دیقان ضرورت داریم، با نجار ضرورت داریم، و هر کس پش دیگه خدای پاک. آهنگای کی زیاد میشینید یا موقع که رادیو هم در گوشت یا تایپ یا آهنگ در گوشت بیادر تو کار میکردی؟ عالم بود دوران ما، عالم میخواند. خدا بخشش خوبان بود. خب اینی مردمای وقت بود دیگه کلشان حالا نیستن، رفتن. یگان شعر میر چیزی گفتن نمیتونی؟ از کدام شعر فکایی مکایی بیشتر است؟ همین دیقانا خود دیگه از چیزا بسیار کارش رو برو میشه. یگان وقت کدام نفر او تایلا داده باشه از سر زمین مثلا گفته باشه که برو این نمیفهمم تا کی خبر میشه، وقت یک پلوان او میتیم. نه چیزا رو نکردیم، نخوندیم. قلخی رو خموش ناسی؟ قلخی کدی نکردی؟ قلخی چطور نکنیم؟ یک میله است دیگه. خودت هم این شوقت می بیا قلخی کنیم، بیا که بریم میگیم شروع کنیم. قلخا رقم میکردیم، میماندیم چوب دمایش منداختیم، گوگرد در میداریم خلاص میشد. کچالو رو منداختیم، پس رو میدان میکردیم کورت میشد. میرفتیم یک ساعت کار بار خدا میکردیم، قرار میشدیم.
پس می آمدیم خاکار اوسو میکردیم مرچ نمک هم می آوردیم اونجا شروع بود اون دیگه کچوالا کلش ترقیده چی مزه میداد؟ آه خرزت خدای اما دوران جوانی یادت پشتش خفه نیستی پشتش دق نیستی؟ چطور نیستیم دیگه کی پشت جوانی دق نمیشه؟ خب کدام وقت جوانی کدام روز جوانی یادت میاد که نمیالم بگی کاش که یک دفعه امروز روز باز بیادم دوران پیریام؟ حالا آدم اون وقت تکلا می باشه یک چیزی رو که نمیتونی زورت نمیکشه یا اش بیشیمه میشی دیگه میشی خام خودم دلت میگه اخ میگی که وقت باز نمت چی میشد که همت یک قوت میکردیم یک شیمه میکردیم همت دلت مشکنه یگان وقت که این بچهای کار میکنن نه بچهای جوانای زمانه کسی وقتا کس نه جوانای سابق کتش فرق داره و دیگه جوانای سابق که بود هر رقم که بود یک ذره تکله بود از این زمانه رو میگه پلاستیکی یا کامپیوتری میگه مو ترسته نه دیگه یا مزه شونه یگان وقت مثلا این بچهای کار میکنه یگان چیزی که زورش نمیکشه باز یگان تا خو میدیش که شما چی دارین و که ما کار میکردیم دا سر بوجی که دان خود بالا میکردیم ها شب تا صبح کار میکردیم روز تا بیگار اخ نمیگفتیم خب چی آرمان در دلت مانده که مو آرمانت نمیال پره شوه از جوانی تا بالا پره نشده باشه نمیال بگی کاش که می آرمانم پره شوه اینمی آرمان ما مانده که از دنیا با ایمان آمدیم با ایمان بریم دیگه تگیش خدای پاک میفهمه نیک قصد داره که از هستیم شکر نی سر که از ظلم کردیم نی دیگه کردیم گفتیم دیگه خب راستی یک چیز دیگه دمی کار دیقانی آدم شوروا زیاد خوشش میانی از تو کدام خوراک زیاد خوشت میاد که مو دم دیقانی سر پلوان بشینی چای باشه و نان باشه و چی باشه اون که زیاد خوشت میاد که خوب ماندان باشی بخوری لذتت بده اونم شوروا خوب برات که سیرت هم میکنه قوت هم داشته باشی دیگه خوب بخوری از اینجا تا اونجا هم کراتی پس گشنه هستی خلاص از این کتیم انرژی چطور رسی میخوری نمیخوری گاهی رسید میخوریم که نرسید نه صبر میکنیم خب عجیب خود خو نمیخری ها میخریم خرابات میکنیم که پیسه دار شدیم که نداشتیم هیچ که دوغ و شیر و ماست چطور رسی دوغ و ماست و شیر میخوریم چیره دوغ نمیخوریم ماست میخوریم اونم که دم ما رسه دوغ ضرر داره ما کار میکنیم برای ما شخ میمونه رگ ما رو پس میگیره خب عمل مامال هیچ چیز نداری نه فضل خدا عمل نداره خب سلامت باشی زنده باشی حاجی صاحب قربانت قدرمند ریدون کو حاجی صاحب دغه خدمتونه چې دهقانی ده په واقعا هم په رښتیا سره هم چې د دهقانۍ خدمت یو رښتینی خدمت ده او د دې ولس د خپل بچو خدمت ده ځکه چې دې کې مفاد کم ده او خدمت پکې ډیر ده نو الله پاک د دې سپته نور هم قوت ورکړي چې دی کار وکړي خدمت وکړي راځي چې د همدې خدمتونه یو بله بیلګه چې دغه باغ بنیاد چا کېښود دغه باغ چا جوړ کړی ده نو هغوی سره به هم خبرې وکړو تاسو سره ملتیا وکړئ حاجي صاحب تشکر سلامت باشي سلامت باشي خیر ببیني راځئ چې ورسه هغوی ته او د هغوی خدمتونه هم تر تاسو ورسوو قدرمن لیدونکو تاسو خو مخکې حاجي صاحب راځه تاسو خو مخکې د مشر کاکا خبرې واورېدې چې دهقاني رښتیا هم یو کسب ده او خوندور کسب ده په واقعیت په رښتینې خدمتګاري چې ده هغه دهقاني ده نو اوس راځو د دغه باغ بنیانګذار یا هغه څوک چې دغه باغ جوړ کړی دغه ونې چې
دوی د ترکیې هیواد څخه راوړي دي، دلته دغه ونې ایښي دي او د دې خدمت کوي. اوس د دې خدمتونو بیلګه اوس دغه د موږ ولیدله چې دوی دغه څنګه د ترکیې نه راوړي دي، ولې افغانستان کې مثلا دلته هم ډېرې مڼې دي. حاجي صاحب راځه مخکې د بانډار سره وکړو، خبرې به سره وکړو. سلام علیکم، څنګه حاجي صاحب جوړ انشاءالله؟ سلام علیکم، خیر جوړ په خیر ساده خده کړی دا شکر ده. مننه حاجي صاحب. دغه ونو په اړه راته وایئ چې دغه ونې تاسې د کوم ځای نه راوړي وای؟ د ترکیې نه راوړي؟ د موږ د حاجي صاحب د خدای وبخښي حاجي صاحب تواب نومې دی، دا د ترکیې نه راوستله. دا ډېر په شوق راوسته که دلته ولګوه که دا کلي ته د ټول افغانستان ته د رشد وکړي چې خلک دې سره د هغه همکار سي چې دا ګټې ډېر ګټور ده. په اول کال کې د دوم کال کې له خیره په حاصل رسیږي. ښه دا چې په یو کال کې دا کېدې په دویم کال باندې حاصل ته رسیږي؟ حاصل ته رسیږي وو. اول د دوم کال ته 15 کیلو 6 کیلو مڼې نیسي. بیا که دا ونه که دا فعلا دا اوس د 15 کلن ده. 15 کلن ده هر ونه د فکر وکړه چې 22 کیلو تر 10 کیلو مڼې نیولې ده. ښه دا بیا څونه غټیږي د دې وزن یوې مڼې وزن یو مڼې وزن داسې نیم پاو قدر کېږي. هو که د لږ زره د هغه سره کوټ وخوري دا د مالو که موږ فارم جوړ کړی دغه سپارو ورته اچوو دې باندې ډېر ښه لګېږي. او الحمدلله دا مڼې کې د افغانستان کې د صرف د شوکوی د کلي کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. او موږ خوشحاله یو ډېر. ښه حاجي صاحب راځه داسې وړاندې قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې د ورور ویلې په کابل کې بیا په شوکیو سیمه کې نو داسې ځای شته چې هلته دغسې ښایسته باغونه جوړ شوي دي. ما مخکې هم دغه بل ورور سره خبرې وکړې چې هغوی دلته دهقانان دي او د دې باغ خدمت کوي. نو رښتیا هم دهقاني رښتونی خدمت ده او بیا د خدمتونو اصلي ابتکار کوونکی یا د دې خدمتونو اصلي جوړونکی دغه ورور ده. ښه دې مڼو کې بیا لکه مثلا موږ په افغانستان کې بیروتۍ، مالنګ، هغه تورې مڼې یا سپینې مڼې یا جورسې دا شیان مخکې ما کاکان هم پوښتنه وکړه دا لرو. په دې نیالګي کې هغه یو رقم نیالګي دي که نه دا هر رقم هغه لري؟ دا تقریبا موږ شپږ جنس راوړی ده. که یو که دغه لو اوسي پاخېږي، یو د لو نه باندې پاخېږي، یو که زمې کې پاخېږي. د درې قسمه ده. زمې کې یعنې میزان کې که نه؟ میزان نه وروسته؟ و میزان ته ته رسېږي. ډېر ښه خوندور مڼې ده. دا بیا که داسې ساتي که تر کاله پورې مو ساتي دا مڼې پوستکی ډېر شخ ده او ځان نه خرابوي. هو یعنې دا لیدونکو فصلوار دغه مڼې پخېږي. لکه مثلا د مڼو د غنمو د لو په وخت کې چې هغه وخت کې زردالو نوي پخېږي، مڼې هم ورسره پخېږي. بیا له هغه نه وروسته په بل فصل کې بیا بل فصل کې همداسې درې فصلو کې دا مڼې پخېږي. درې فصل کې پخېږي. درې فصله لري. د دې ونې نوم بیا څه شی ده؟ د دې نوم ترکي ده. خپله دا بوټی ترکي دا موږ د حاجي صاحب خدای وبخښي حاجي صاحب تواب نوم دی. دغه ډېر په شوقه د ترکیې نه خپله لاړه راوسته. د باغ همدغه خپله یې جوړ کړی ښه په نظم ښه په طریقه او صداقت هم خلکو ته ډېر رسېږي. بالکل ځکه چې باغ دا د الله پاک دا د الله پاک ورکړه ده. دا نباتات دي موږ او تاسو څنګه خپل خیرات او صدقه ورکوو همدغسې د خپل باغ د خپل اولاد د هر څه باید خیرات او صدقه ورکړل شي که نه؟ بله و د دې صدقه د موږ د حاجي صاحب خدای وبخښي هغه موږ ته نصیحت کړی چې د دې صدقه هېڅ چا ته بند نه کړي. هر چا که راځي د میله ته مجلس ته د خوړلو ته بیخي آزاد ده. او د دې صدقه موږ نه بندوو او دروازې د موږ د هر چا د هر دوست ته او دروازې د موږ خلاص دي. بالکل لیدونکو رښتونی خدمت خو دغه د مشر ورور کوي نو دا خدمت خو په رښتیا هم چې دغسې خدمت سړی وکړي چې هم د الله پاک حضور ته یې غاړې خلاصي هم مومن مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي. څومره جریبه باغ ده تاسو یوازې دغه بغیر د غنمو د ځمکې نه باغ د مڼو څو جریبه ده؟ د مڼو باغ د دونه یوازې د تقریبا یو 15 جریبه راځي. 15 جریبه د مڼو باغ؟ مڼو باغ د شوتالو د ګډ د قیسی سره ټول مکس یو 15 جریبه راځي. تقریبا موږ د ترکي نیالګي 6,000 بوټي میښی ده. 6,000 بوټي؟ 6,000 بوټي میښی ده. نام خدا دا د یو کال څو خرواره مڼې کوي؟ دا اوس د پروس کال یې خو داسې قطعي راغی وچکالي راغلی ساکل الحمدلله شکر ده باره برکت پکې راغلی ده. خو اوبه هم فیرمانه ده او ساکل کیدای شي کې تقریبا یو 10 خروار یا 40 خرواره
ووځي. خو ځکه تر اوسه پورې خو د هغې هم کم ده که نه دغه عمر او بار هم کم نه شي عمر یې کم ده که نه 4 کلن مڼې دي. هو دا که له خیره که په 6 کلن ورسي ډېر مڼې کوي داسې په ټالر بسته مڼې کوي ډېر عاید لري. او ځکه ته یې 6,000 نیالګي میکي 6,000 دانې ودي. که 6,000 دانې نیالګي لیدونکو ځکه چې 6,000 نیالګي ډېر شی دی یعنې که یوه منډه یوه ونه یو من نیالګي هم یو من مڼې هم وکړي نو 6,000 منه مڼې کېږي نو دې کې به 6,000 نیالګي کې به مختلف نیالګي زردالو او شفتالو هر شی پکې لري. دا زردالو د مڼې دلته ښه نتیجه ورکوي او دا ناکونه موږ ډېر راوستل ناک د نتیجې خاص دلته خداس که یخ سره ښه نه و سره کم نتیجه نه ورکوي. دغه ناک چې خپله یخ دی که نه یخناک چې ورته هغه چې ورته دی نه خبر نور هم دا که دلته خلک ډېر راځي دوستان یاران و خلک راځي موږ دروازې نه بندو خلک راځي مڼې خوړلو ته بولو ته موږ ورته اجازه کړې که څومره بیا یې خوري دا صدقه ده د حاجي صاحب د الله په رضا موږ نه بندو. ښه حاجي صاحب دلته تاسو بیا د دې تر څنګ چې د مڼو باغ جوړ کړی که نه په دې کې مثلا چې زه ګورم رشقې او شفتالې دغه شیان هم ډېر زیات دي که نه دا د خرڅلاو دپاره دی که تاسو خپله کوم شی ورته لرئ؟ موږ دلته خپله فارم جوړ کړی فارم د مالداري ده که د دې نوع کې 15 نوع غواګانې لرو ایراني ده استرالیایي ده فرانسوي ده برازیلي ده دې کې هر غوا خپل هغه لري. هغه خپل د شودو سیستم لري هر غوا افغاني غواګانې څنګه ټول خارجي راوستي خلک خارج چې تاسو خارجي غواګانې راولې ټول خارجي مې راوړی ده دې کې ځکه مې راوړی ده د موږ تاسو په خونه کې د وطني غواګان د یو 15 کیلو 4 کیلو شیدې ډیر نه کوي بیا دا د سی غوا د پرمانس کې د 50 کیلو شیدې کوي. نه خدا دی ورځ 50 کیلو ورځ کې 50 کیلو شیدې کوي اوس هم فل حال استادم دلته. هو الحمدلله. نو څه د نظر د چلار سو غوا مو ګورو هغه فارم مو ګورو لیدونکو یو ګوري تاسو خدمتونه مو ګوري تاسو له وګورو که د خلک د کابل خلک د افغانستان خلک وګوري د تشویق سي که هر چا د خدای د واسه قدرت ورکي او خلک په دې کې کار وکي خدمت وکي خلک بیچارهګان تقریبا موږ سره 50 کسان دلته کارګران د کار کوي دغه باغ کې خلک تاسو ورته کار زمينه برابر کړی مزدوري ورکوي کنه مزدوري ورته ورکو که دوی ته موږ سره څومره فامیلونه ورسره دي د خدای برکت هم دغه ځکه له برکت ده موږ د سی وسیله ورته جوړ شوی که د غوی ته معاش درکو. بالکل حاجي صاحب اوس خو شودیم پریمانه دي مستیم پریمانه دي تو تم سمنګ باندې تو تروي خو خوري ان شاء الله شومبه حتمان شکر کړه وو حتمان بخور. حاجي صاحب ګل سړی د الله دی خوشاله لري خدمتګار دی د جامع خدمتګار دی لاړ به شو د حاجي صاحب فارمونه بو ګورو. قدرمن لیدونکو حاجي صاحب په مخ کې تاسو ته د مڼو د ونو په اړه معلومات درکړل ته موږ یو د دغه غواګانو په اړه باندې مخکې بل مشر کاکا سره هم خبرې وکړې چې دلته د غواګانو فارم هم شته نو دلته دوی د غواګانو یو فارم جوړ کړی ده. حاجي صاحب دلته تاسو څو رقمه غواګانې لرئ کومې غواګانې لرئ څومره شیدې کوي؟ دلته موږ د 4 رقم غواګانې اوس په حال هم دلته شته ده. فرانسوي لرو ښه ذاتونه ډېر ښه ذات ده او برازیلي پکې شته ده ایراني پکې شته ده استرالیایي پکې شته ده او د ټولو کې ایراني او د فرانسوي د برازیلي ډېر نتیجه ورکړې ده ډېر ښه شیدې کوي. زه ښه د ایران نه خو په دې وشي کې ګټه کړې په دې غواګانو هم ګټه کړې چې ښې شیدې کوي ښې شیدې کوي تقریبا هر غوا د موږ ماشاءالله که دانه ورسره وخوري 50 کیلو شیدې کوي. ښه نه د یوې ورځې وو
تقریبا 3 وخت موږ لغه کوو په ماشين باندې لسو دا غوا 50 کیلو شیدې کوي په 3 ورځې کې. بالکل. نو د دې بیا خوراک هم ډیر خوراک کوي ځکه خوراک د هر غوا کې څه فکر وکړه که حد منګ به کم یې موږ شل کیلو دانه ورته ورکوو. ښه دی ورځي هر غوا ځکه چې دا خو زراعتي غواګانې چې دي یا خارجي غواګانې هغه خوراک ډیر کوي شنه واښه ډیر خوري د زمي واښه ډیر خوري کنه د واښو نه بغیر موږ شل کیلو ورته دانه کنجاره او جوار ورکوو. د مخصوص نور دانهګان دي کلسیم دی هغه ورته ورکوو او بیا د شیدیم ډیر ټینګ راځي ډیر ښه شیدیم کوي او مال هم ځان ساتي. د دې دغه شیدې به تاسو خرڅوي په خلکو باندې که څنګه؟ و د دې شیدې د موږ دلته خلک د قرارداد کړی دا د کور والا ډیر خلک د کورنۍ خلک والا ډیر راځي د شیدې کیلو کې د موږ نه وړي او 1 کیلو شیدې د باندې د 75 روپۍ موږ دلته خرڅو په 50 روپۍ. خلک ډیر د خصوصا د ماه مبارک رمضان کې ډیر بيواسه د کور لپاره 1 کیلو شیدې 2 کیلو شیدې وړي موږ په 50 روپۍ دلته خرڅ کړی و. ډیر خوشاله دي خلک موږ نه ډیر خوشاله دي موږ شیدې تقریبا 3.5 کیلو شیدې ورځ کیږي هیڅ نه پاتې کیږي. خلک وا شیدې کله خلک پرېږدي او د موږ په کوبه نه اچو دا هغه نو چې د پاک شیدې د په ماشين باندې لوسو د خلک په لاس باندې هغه کوي به خامخا غد لک بوی کوي دا بوی نه کوي. او حاجی صاحب د دې تاسو یادونه وکړه چې موږ د غواګانې د مختلفو هیوادونو راوستلي د دې نسل بیا څنګه را پدې تاسو په خپل کلی کې تدکا د نسل بل چا وړای کنه دا وړای ولا نسل خو موږ د فرانسوي نسلونه کې موږ راوستول خو که حاجی صاحب د خدای وبخي نه ستاوب نومې د یو سل شپته د غواګان ټول فرانسوي نسل جوړ کړي وو د بعد خلک د ډیر خلک تور کړه د نسلونو ډیر د کلی کې خصوصا د باګراموي د کلی کې ډیر د فرانسوي نسلونو د موږ غواګان تڅوي دا او خلک ډیر خوشاله ده. اوس موږ د 2 کال کېږي چې د نوې نسلونو د ایرانی او د برازیلي مراوړی ده د نسل مشاله موږ د رشت ورکو نسل تیڅ د خلک ته ورته خدمت وسی کومک وسی د ډیر ښه کار ده. حاجی صاحب همدغه تقریبا لغله 15 غواګانې او دغه لري کې نورم چې لري د تر څنګه میږي پسونه د شانم نه پسونه د شان نه لري خو د غواګانې الحمدلله شکر لرو. دی وی غوا قیمت په 100 روپۍ دی صاحب دی یو غوا د فکر وکړه چې خغ غوا د 50 کیلو شیدې کې په 3.5 لکه 3 لکه افغاني قیمت ده. مزه دی و ټوډي قیمت لري نو دی و ټوډي موټر ټوډي قیمت لري د څه د غوا د څه ماسک غوا لري چې خلک یو ټوډي ماته راکې د غوا ورته نه ورکوي کالي ورته ځکه چې موږ شوق هم ده من کس په شوق هم د شوق لپاره هم ساتل ده. بعض دوستان راځي دلته ګوري د غواګان ته ګوري د ډیر او تخشاليږي بعض خلک ډیر سایت درازي او د دې نه واجی ډیر بیا دلته حاجی صاحب په دې کلی کې خلک ستاسو د خدمتونو خوشاله دي کنه دي خوشاله د خصوصا د کلی کې د ټول کلی کې خلک ډیر د موږ نه خوشاله دي چې د موږ خالص ته تشدید ورکو د موږ نه خوشاله دي سو وخت د موږ واغان له کم سوی وو مرز په راغله موږ واغان کم ک د خلک ډیر بیچارهګان د سپریشان وو موږ د شری د کوم جن واخلو دا بیرته موږ د جوړ کړل د تقریبا د 2 کړو سو بیرته موږ فعال کړی دا ډیر خلک ورته خوشاله ده او ډیر خوشاله ده او شیدې ډیر راځي د جنوړي خپل کور د مثال به واسه خلک د 1 کیلو شیدې ځای وړي شپې د خپل ورځ ورسره تیری او د موږ ثابت شیدې ده ډیر ښه. حاجی صاحب دلته چې تاسو د کوم ځای د کوم منطقه جوړه کړې ده نو دا خو پرېختیا هم یو غټ خدمت د ولست د کلی ته او د خپل وطندارانو ته تاسو دغه باغ مڼې مثلا خار د زیاده خدمت د غنم مثلا خار ته خدمت د کچالو پیاز رومي هم دغه شودي دي چې مثلا خلک یا تاسو قرارداد ور سره کړی راځي خار ته موږ مستوس خې استفاده کوو موږ د شودو څخه استفاده کوو تروز خې استفاده کوو بیا تاسو سره څوک دلته همکاري کوي لکه د اوسنۍ حکومت د دې مثلا د باغونو یا مثلا د کوټ په برخه کې یا د نور شوینه په برخه کې څوک مرسته همکاري کوي کنه د تیر حکومت کې د څه چالو کې د خلک د خپل ملکان د بعد ملکان مو کې کومکونه راغلي به خپل ځان ته ساتلي خلک نه ور کړی اوس الحمدلله شکر د حکومت کې راغله د موږ شکر ډیر خوشاله خو اول خامیت راغله ډیر وته
امنیت راغلی به دغه خلک موږ سره ډېر وعده کړی ده که د کومکونه راشي د زراعت موږ کومک وکړو کوټ به ورکړو د غواګانو ته دوایي به ورکړو که د رشت وکړي او موږ هم د دې په تم یو خدای مهربان دی کېږي بس پاک پروردګار دی وکړي چې په ټول افغانستان کې امن راسي او همدغسې ارامي او همدغسې خوشحالي نو څنګه راځي صاحب دلته یوه غوا اوس لوشي شودې چې هغه هم یې ورې وګورو څه د نظر ده والله که وګوریم دا بهترین کار ده راځئ چې وګورو بس وربسو قدرمنو لیدونکو تاسو خو د حاجي صاحب خدمتونه ولیدل هغه خدمتونه چې وایي دلته کړي دي دغه د خدمتو بیلګه مو ولیدله دوی چې کوم خدمتونه دلته کړي په دې ځای کې د خلکو دپاره خدمت شروع کړی ده الله پاک وکړي چې همدغسې نور خلک هم پیدا شي او دغسې خدمتونه وکړي نو دغه چې د خدمتونو یو برکت توتانو موږ دغه راتې مستفید شولو همدارنګه کوم فارم چې حاجي صاحب د غواګانو جوړ کړی او دغه د شړومبې هم تر موږ راورسېدلي همدغسې نور خلکو به هم دا خدمتونو ته لاسرسی کړی وي که حاجي صاحب ډیر خوشاله سو چې راغلو ستاسو دغه خدمتونه مو لیدل دغه خدمتونه هم خلکو ته وښودل نو ستاسې غوښتنې تقاضاوې د خلکو نه د کلیوالو نه څه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا د غوښتنو دا تقاضا موږ د دې ده د کلي خلک دا که د ټول همدغسې په کار کې سم سي کار وکړي او باغونه جوړ زه به حاجي صاحب توت خورم په بکرې زه به توت خورم ته به توت وخوره نوش جان دې وکړي ټول نوش جان وکړي او خبره دا ده که د هر چا کې داسې باغ جوړ کړي خدمت وکړي هر تاجر هر سرمایه‌دار باغ جوړ کړي فارم جوړ کړي شرکتونه جوړ کړي د خلکو ته ډېر ګټه ورته کوي او غټه صدقه ده د موږ د حاجي صاحب د خدای وبخښي دا جوړ کړی ده دا صدقه ورته دایم روان ده تر څو که موږ به ژوندی یو دا صدقه به روان وي بالکل او الحمدلله ټول د برکت د موږ حاجي صاحب د خدای وبخښي حاجي صاحب تواب نومېږي دغه برکت ده او دا اوس هم کې دا بل ورور مې راغی دا مې ورور ده ډېر موږ هم الحمدلله شکر د فامیل کې 15 اتیا کسان یو نام خدا 15 اتیا کسان یو آیا ټول همدې باغونه د همدې قالۍ ده همدې دلته باغ کې هم دلته کاروبار ټول دغه باغ کې ده او موږ هم باندې کاروبار لرو او باندې کاروبار لرو که آزاد کاروبار کوو او څومره کې د موږ وخت تیر شوی د پخوا د موږ نکاګانې د دغه او دا دا باغ د حاجي صاحب د برکت ده خدای دې هغه ټولو مړو ته جنتونه ورته نصیب کړي د هغه سره د برکت خو اوس موږ ته پاته ده موږ د خپل بچیانو ته همدا نصیحت کوو که څه د موږ په لرګانۍ تیر شوی ده تاسو هم همدغه در څنګه به تاسو هم روان یې همدا کار به تاسو هم وکړئ همدغه لاره موږ او تاسو همدا لاره ده همدا کاروبار د موږ دی د موږ د پخوانی هم د موږ نکاګانو هم دا کاروبار و اوس هم د موږ کاروبار همدا دی اوس موږ خپل بچیانو ته که په دې درس وایو درس هم که به وایو موږ خپل بچیانو ته دا نصیحت کوو هماغه لارې کې موږ نکاګانې نیولی ده مخکې وړی ده تاسو هم وړئ موږ هم وړو او ټول هم دغه باغ که کاروبار کې یو درس وایي تعلیم وایي موږ د شته هم دا باغداري ده دهقاني ده کاروبار د فارم جوړول دغه شیان موږ ډېره علاقه لرو ډیره زیاته مننه حاجي صاحب خدای دې تاسو ژوندي لري ستاسو د خدمتونو دې الله پاک همداسې دوامداره لري الله پاک دې تاسو ټول په یو اتفاق لري نو په آخر کې څه پیام که لرې داسې وړوکی پیام که مرسته خدمت کې راومایي او دا پیام مې دا ده که اوس د ژوندونکي راغلی د دې نه ډېر مننه کوم او موږ ډېر خوشحال ورته که دا تاسې زحمت باسئ د ده باغونو ته کتلو ته راځي ورته
د دې تلویزیونونو کې تاسو نشر کړئ د خلک به وویني ډېر به موږ ورته خوشحال یو او بل برکت دا ده چې الحمدلله ډېره ارامي او ډېره ازادي راغلی ده که موږ تاسو دلته په قرار په زړه ارامه دلته ناست یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر زیاته مننه قدرمند لیدونکو د ټولو لیدونکو نه چې دا خپرونه ولیده هم مننه کوو د حاجي صاحب نه مننه کوو چې حاجي صاحب هم موږ سره په دې خپرونه کې همداسې دغه بل ورو دغه نور ملګري او د حاجي صاحب خدمتونه او دغه بل کاکا خدمتونه خو تاسو ولیدل. تر بیا و بلې خپرونې مو پاک رب سپارم په مخه مو ښه وخت ولرئ، آباد باشین، سربلند باشین، وقت خوب داشته باشین.